اشنا داسې د لرګي دا واړه کورونه به چې ما لیده نو ماله به ډېر خوند راکول ویل چې ده کې اوسېدل یا د ده ژوند به څنګه خیر نن موقع راغلې زما خپله دغه کور دی خو یو څو ورځو لپاره دی ځکه چې کار والا یو بل ښار ته رالیږلی یم نو هلته یې راته دا کور هم راکړی دی مخامخ غرونه ورسره خوا کې سمندر کور به دله دننه م خیم خو شروع به د ګاونډي نه کوم ځکه چې اول حق د ګاونډي دی زموږ د یو ګاونډي کور جوړ کړی دی د غره پرې لاندې یخ کې ګوره او ډېر ښایسته ځای کې کور جوړ کړی دی دغلته ځان ته لمبلو ته ځای هم جوړ کړی دغه ځای لږ ګرم دی ځکه چې سمندر چې کوم ښار کې ښار ګرم وي او د سپین سره نږدې دا ښار راځي د فرانس ښار دی خو د سپین سره نږدې دی خپل کور ته هم دننه وړم دا کورونه دله زه دننه نم ښیمه چې ده کې څنګه په دې ورکوټي ځای کې دوی کوم سهولیات ورکړي دي ښه 77 اویا نمبر یاد ساتئ که راتلی دا مې اډرس دی او وروره دننه د کور خیم دومره خوند کوي د کې اوسېدل که نه خو زه وایم چې دلته پوخ اوسېدی خو څو ورځو میلمه یم پکې اورې زه دوه کسانو باندې دا کور درکوي دویمه خبره دا دلته خلک ایسي د یخې هوا دپاره لګوي دلته بیا شی بل ډیزاین دی خلک ګرمې هوا دپاره لګوي دا کور موز د ایسي پکې لګي چې دا کور ګرم وي او د کېدلو ځای او دغه د لمبلو ځای دی د ټول سیسټم خیمه ګوره په ډېر ورکوټی ځای دی ده کې هر سهولیات دي پکې ښه دا ګوره دا پکې د لمبلو ځای دی یو بوتل یې جوړ کړی دی پلاسټکي بس اوبه وځي او نور هم ډېر زبردست پوره سهولیات یې درکړي دي ښه دا ګوره دا یې پخلي ځای دغه مخامخ ټویلټ دی او دغه بیا څه ولوی شیشه شوه دغه دویمه کوټه بیا داسې راولې چې دوه کسو باندې درکوي او دا دریم کټ هم پکې ځکه دی چې کله کله خلک ډېر شي نو یو دریم ته هم پکې چانس ورکړی په دې ورکوټي ځای کې ټول د ژوند سهولیات لوښي لرګي هر څه پکې نه وي ایښي ومنې چې رالو خپل هم ترې پیکټې خلاصې کړي بهر دا څنګه مو لا ښار ګرم دی نو اکثر دلته بارم خلک کینی خو وړي کې اوس خو مقصد دلته لا موسم ښه دی که نه نو ځکه دغه د شپې چې دغه رڼا ولګي بیا دلته ډېر ښایسته یو زیړ غونته لیټ یې لګولی دی خماري شي دا ټول کورونه زبردست ځای دی زر زر د کلي کې م راتاوم ځکه چې ماښام هم نږدې دی او چې تیاره راباندې نشي دغلته دوه نور کسان دي عرب دي د کمل خو هغه موږ سره کار ته رالیږلي دي دوه کسو ته دا کور ورکړی او موږ پکې دوه پښتاني واغې راکړی دی هر تقریبا یو لساتو کورونو کې هم د کار کسان دي ځکه دلته میدان یوی ایرفورټ جوړیږي هغه دپاره دي ډېر کسان په کار دي مختلف کارونو کې د بجلی کار څوک کوي دغه غر دی غر نه شاته سمندر دی بیا هلته دي یو ایرفورټ جوړوي نو که د رنګ کاري مړه بس دنیا هر کار چې درځي پکې دی اخلي پوه شوې نو خیر زموږ پکې لږ څه کار اوس ورځو ته یې رالیږلي وو دغه کې هم زموږ د کار کسان دي ډېر یو ښایسته ځای دی داسې م ګرځوم چې تیاره کېږي راباندې دا هغه کورونه دي چې دا بیا کله کار ختم شي یا به څه راپاره ایښي د دې ګوره په دې سر کې دا یو ښکر غونته دی ښه یعنې دغه بیا یو ګاډي کې پسې تړي او دوړي دا به په ټیرونو کېږي فلحال خو دا په څه باندې ودرولي دي که نه خپې مې دي د خپلې بارې ورته ناستې ځای نه دننه خو د لمخو د واړه واړه ځایونو کې څومره سهولیات ډېر یو ښایسته ځای دی موسم چې اوس لږ ګرم شي د هر څه به نور هم شنه شي بیا دلته بوټي ګلونه خیر تر څو به پکې موږ نه وي خو بیا هغه یو ارمانه مو شوقه مو د داسې کورونو کې یو څو ورځې اوسېدو نو بس هغه هم پوره شو دومره کلاري ده که نه د ورځې خو دلته خلک وي خو اوس خو ماښام شو دا خلک وختي د کېدو والا دي بس ننوتي دي دویمه دا ده چې اوس به تاسو وایي چې دا ټول هم د کار دپاره لکه ارزي ایښي دي نه داسې نه ده ده کې ښه پاخه خلک هم اوسېدېږي لږ څه او څه دا د سیلګرۍ دپاره یې دغه کړي ځکه د علاقه غریزه د مخامخ غرونو ته ګوري د دې غر نه خواته سمندر دی یو 10 منټه مزل چې وکړي بیا ټول سمندر دی نو دا خلک د سمندر د غاړې د اوبو موبو شوقین دي موسم ګرم وي نو بیا راځي دلته دا ښار دومره غټ دی هم نه نو هوټل رسټورنټ یې دومره نشته ډېره خاطره دا بیا خلک آنلاین بوکینګ کوي دا نو بیا راځي پکې هفته 12 ورځې چې هر څومره دا خلک راغلي دي پکې ځان ته بیا بوکینګ کوي نو اصلي کې دا سیلګرۍ ته جوړ دي خو دغه ځای کې دومره خاص بلډینګونه آبادي نه وه او یا به وله دا شاید ارزانه پرېوته نو موږ ته یې ځکه دا نیولي دي په کرۍ پوه شوې خو ځای ډېر ښایسته و ډېر کلار پرسکونه ځای و صرف د مرغو اوازونه به اورېنې دغه ځای په ځای غر راوتی دی ښایسته کورونه بوټي مرغو چنګار او شاته یو روډ ته تېر شوی کنټینر یو دا شنګ شونګ به اورئ بس د ګاډو اواز راځي نور په کیس هم نشته کلاره کلاري ده دغه هر ګاډی راتلی هم نشي دغه شی ورته لګولی دی نو کوم چې د دې علاقې ګاډی دی هغه ته بیا دا خپله دا شی اوچتېږي یعنې دغه بار ټول داسې لږ غونته ځنګل دی یو 10 منټه مزل چې وکړې بیا سمندر غاړه ده دغه یو لاره ده دننه کلي ته تلې او دغه درې رنګ شیانې چې موږ ته ایښي دغه کې ګن خځله ګندونه خلک اچوي
درې رقم شیونه مثال شیشه پلاسټک او نور د خوراک ساکشینه هر شي د ګن خپل شی دی په هغه کې بیا چې او د کې ټول هدایت د دې ځای لیکلي چې دلته چې شی دي چې ما د ویډیو شروع کې د لمبلو ځای خو د ګوره دننه پکې هغه هم شته د وړو د میلې او اکسرسایز سامان هم پکې شته او دا خو کورونه دي په دغه نمونه چې څنګه د لمو خوده دا ټول حساب کتاب دی اشنا نو دا شی دی وروره چې بس کار ته را لېږلي و د څو ورځو میلمانه و ځای ډېر ښایسته و ځنګل و د بل کم شي ناسې ویډیو داسې نه کې د ښار نه ډېر لرې دی نو بس تر بلې ویډیو به راله اجازه راکوي او ماښام دی زه به دستي ویده شم چې سهار کار ته تلل دي